بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. دا اول باب دی دی کتاب کی الادب المفرد د امام بخاری رحمه الله چې هغه ذکر کړی دی. زموږ د درس طرز او طریقه بداوی چې په اول سر کې د حدیث لفظي ترجمه وکړو، د دې لپاره چې عوام مرونه همدغه رنګي طلبة العلم د حدیث په لفظي ترجمه باندې پوه شي. د هغې نه بعد به د حدیث مختصره شرحه او ورسره فواید په حدیث کې هغه بیانو د الله په فضل سره. اول باب دی په قول د الله تعالی او په وینا د الله تعالی کې چې الله جل جلاله فرمایي: ووصینا الانسان، من مضبوط وصیت کړی دی او امرم کړی دی انسان ته بوالديه د مور او پلار په باره د دې کې حسنا د ښېګړې چې ښېګړه ورسره وکړي. بیا حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کړی دی. ابو عمرو الشیبانی فرمایي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما ته داسې حدیث بیان کو، د هغې کور ته اشاره کړه، د دې کور والا حدثنا صاحب هذه الدار، د دې کور والا ما ته وی حدیث بیان کړی دی. به اشاره د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کور ته وکړه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ اذا الله رسوله کم یو عمل الله جل جلاله ته ډیر محبوب دی او خوښ دی؟ د الله پیغمبر فرمایل: الصلاة على وقتها، منځ کول په خپل وخت باندې د الله جل جلاله د ډیر محبوب دی. بیا ما ورته ویل چې بیا کوم عمل دی پسې؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: ثم بر الوالدین، بیا د مور او پلار سره ښېګړې کول د الله جل جلاله ته ډیر محبوب دی. بیا ورته ما ویل دې پسې بل کوم عمل غوره دی؟ بیا فرمایل: ثم الجهاد فی سبیل الله، بیا جهاد کول د الله په لاره کې د الله د وجې نه جهاد کول. بیا فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم نه که ما نورم تپوس کړی وی چې نور اعمال راوښیوه هغه به م راښودلي وو. راوي د دې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې دا فقیه الامت دی ته ویلی شي، ابو عبد الرحمن همدغه رنګې دا د سابقینو اولیونو نه او بدر کې هم حاضر شوی و. همدغه رنګې ډېر حدیث او علم د ده نقل دی. په مدینه کې بیا دا وفات شو، په بقیع هدیره کې دا بیا ښخ شو، دفن شو. 22 سنه وه یا 33 هجري کال کې. دا حدیث او دا باب امام بخاری رحمه الله په دې کې حقوق ذکر کوي. مو مخکې ویلو چې په دې کتاب کې امام بخاری رحمه الله هغه احادیث بیان کړي دي، راجمع کړي دي چې په کومو کې حقوق بیان دي. هغه حقوق که ستا وي او که په تا باندې وي. نو په انسان باندې حقوق ډېر حقوق دي. د خپلې ښځې حقوق بشته دی، د بچو بشته دی، د ورونو بشته دی، د ګاونډیانو بشته دی، د عامو مسلمانانو بشته دی، د مړو د ژوندو شته دی. لیکن په دې ټولو کې چې ډیر زیات حقوق دی په تا باندې او ډیر حقدار دی هغه په تا باندې مور او پلار دی. د دې د وجې نه دا باب اول راوړو. نو ګویا کې په دې ټولو انسانانو کې ډیر حقدار حق لرونکي په تا باندې مور او پلار دی، نه دا باب راوړو. دې وجې نه موږ مخکې ویل چې امام بخاري رحمه الله ډیر فقیه انسان الله پیدا کړو او د هغه فقاهت په بابونو کې پته لګېږي. خاص کر دا ګوره دومره حقوقو کې دا اول ذکر که ځکه چې دا حق ډیر لري. بیا په دې باب کې دا آیات دی چې ووصینا الانسان بوالديه حسنا. طریقه هم دا وي د اهل علمو چې دلیل ذکر کوي اول به د قرآن نه ذکر کوي چې کله وي موجود وي نه دم دغه ذکر کړی دی. په دې باب کې ډېر
آیاتونه نور هم شته د مور پلار د وصیت په باره کې. نو اول عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله ته چې ډیر محبوب دی الصلاة علی وقتها، منځ په خپل وخت باندې کول د الله جل جلاله ته ډیر محبوب دی. سبحان الله، دا څومره عظیم عمل عزتمندو. 5 وخت دا منځ کول دا چې ته په پابندۍ سره وکړي محبوب عمل الله ته. الله د تا نه راضي کېږي، تا سره مینه کوي، ته د الله ولی دوست جوړېږي. څومره اسان دی او څومره پکې زمونږ او ستاسو او د ډیرو مسلمانانو کوتاهي ده په دې فرض منځ کې. په خپل وخت باندې نه کوي. ډیر داسې خلک شته دی چې منځ کوي لیکن په خپل وخت نه کوي. غټ بزرګ به یو سړی به ذکرونه به ډیر کوي، روجې به نیسي، د خیر کارونه به کوي، لیکن منځ به بې ټیمه کوي، د مازدیګر منځ به ناوخته کوي، سهار منځ به ناوخته کوي. دا کوتاهي ده، دا به نه کوي. باید چې سړی منځ په خپل ټیم باندې وکړي او په اول ټیم باندې دا به افضل دی. په حدیثو کې راغلی دی. د دې نه بعد د من نه بعد دویم هغه عمل چې الله جل جلاله ته ډیر محبوب دی هغه د مور او پلار سره نیکی کولی او احسان کولی. دا ولی ځکه اول حقوق الله دی، اول د الله حق دی. ځکه د مور او پلار نه د الله حق ډیر بهتره دی او ډیر اولا دی. د الله حق نه بعد دارک والدین مور او پلار دې سره ښېګړه کول دا عظیمه خبره. تاسو دې کې سوچ وکړئ. وروسته په دې باب کې بابونه لګېدلي مختلف. نو دا اوس مور او پلار سره ښېګړه کول، د هغې سره ښې خبرې کول، فستې خبرې کول، د هغې خوشامنده کول، هغه څه شي ته حاجت لري هغه اغوستل، د هغه زړه ساتل، هغې ته خندا کول، هغې ته مسکا کېدل، همدغه سره هغې سره کېناستل، دا ټول د هغې سره ښېګړې دي. نو دا الله ته محبوب دي. دا څومره اسان عمل دی. موږ سره دا عمل په کور کې دی. اوس یو عمل یې سړی پسې لرې ځي او دا چې کوم دی تا سره په کور کې دی، نو دې سره احسان کول دا څومره عظیم ثواب لري او څومره پکې ډېر مسلمانان کوتاهي کوي. د دې نه بعد بل عمل چې الله ته ډېر محبوب دی جهاد فی سبیل الله دی. د الله جل جلاله په لار کې جهاد کول د الله ته ډېر محبوب دی چې د الله جل جلاله د رضا دپاره وي، خالص همدغه رنګې صحیح نبوي طریقې باندې وي هغه وخت کې، نه د نورو مقاصدو دپاره. بیا فرمایي که چېرته د نبي صلی الله علیه وسلم نه ما نور هم تپوسونه کړي وو، نور به هم راته داسې اعمال ښودلي وو. دې حدیث کې فواید، یو فایده پکې دا هم ده د صحابه و حرص په نیکو اعمالو باندې او هغه اعمالو باندې چې هغه الله ته ډېر محبوب دي. ګوره دا صحابي تپوس کوي کم عمل الله ته ډېر محبوب دی، په خلاف زمونږ من کم تپوس کوو هغه تپوس کوو کم کاروبار ډېر د پیسې پکې پیدا کړي، کم کار دی چې داسې وکړم هغسې وکړم، څنګه بنګله جوړه کړم، څنګه دا وکړم. اما هر چې صحابه وو دوی به د هغه شي تپوس کوو چې د آخرت دپاره فایده ورکړي. دا د مؤمن کمال وي او دا د سړي وخیرتوب وي. الله دې داسې وخیرتوب او کمال په موږ او تاسو کې هم پیدا کړي. دویمه فایده په دې حدیث کې دا هم ده چې مونځ په خپل وخت باندې دا هم د هغه اعمالو نه دی چې الله ته محبوب دی. دریمه فایده په دې حدیث کې دا هم ده چې د مور او پلار سره احسان کول دا د جهاد نه هم غوره دی. سبحان الله، ډېر داسې خلک جهاد ته وځي او مور او پلار یې خفی، پرې ناراضه، مور او پلار یې پرې خفی، نو دا اوس دغه جهاد دلته تا ته به تکلیف رسیږي، هلته مور او پلار دې ناراضه کړي دي. نو او حال دا دی چې د مور او پلار خدمت د جهاد نه فتا باندې اولاد بهتره ده چې کله تا ته ضرورت لري. په دې باب کې وروسته حدیث راځي ځکه هغه اوس نه بیانوم. همدغه رنګې په دې حدیث کې بله فایده به هم دا وي چې دا درې اعمال چې کوم ذکر شو دا افضل الاعمال لی غوره اعمال دي د ایمان نه بعد. او بل فائدہ په دې کې دام وی ک کم یو تن په دې کې کوتاهی کوي نو دا په نور اعمالو کې فتره قوله سره کوتاهی کوي. یعنی وسړی دغه فرض من نه کوي نو دا به نوافل نفلونه سو کې سنت به سو کې نو په دې کې پابندي کوونکې نور کې امکان شته پابندي وکي. او څوک چې په دې اعمالو کې پابندي نه کوي نو په نور کې په فتره قوله سره هغه سسوي او کوتاهی کوونکې به وي. دویم روایت په دې باب کې امام بخاری رحمه الله د عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه اثر ذکر کړی دی. په دې کتاب کې بعضی آثار هم ذکر کړی دي امام بخاری د فائدې لپاره. آثار هغه ته ویل شي چې د صحابه ویناوي. عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه فرمایي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. د الله جل جلاله خوشحالي دا د پلار په خوشحالي کې ده او د الله جل جلاله
ناراضگي دا د پلار په ناراضگي او په خفګان کې دی. دا څومره عظیمه خبره ده. یعنی چې پلار د تا نه ناراضه او الله د نه ناراضه، العیاذ بالله، دا سخته خبره ده. په دې باندې سوچ کول پکار دی. حدیث کې فایده دا ده چې د الله جل جلاله صفت یو رضا هم ده او سخط هم دی. الله د انسان نه ناراضه کېږي هم او د انسان نه راضي کېږي هم. دا د الله صفت دی. بل په حدیث کې فایده دا ده چې د مور او پلار او خاص کر د پلار او د مور د دې نافرمانی د هغه لوی ګناهونه ده، د کبائرونه ده. همدغه رنګې په دې کې اشاره ده د مور او پلار سره احسان کول او په هغې باندې حرص کول او هغې کې کوشش کول. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.